دغه ځای به وي ځان دغه ځای زما یاد شي دا ځای به یا انشاءالله دغه ځای دی یار دغه ځای دی ته ونیسه دا شی شه تاسو خو به کور ته چاته غږ نه کړی یا ما نه دی وایي تا خو به غږ نه کړی به ښه ده کړی دی ښه ده څوک نه خبر او دا پټ کار دی خلک به نه خبرو کور والا به نه خبرو دی دغه ځای دی دغه ځای شریف دا د ګوره اواز کی دلته اواز کی دا ځای دا دی اواز یې دا دی بس کار شو کو بس تا چې اوس بل چل وکړئ تا خالي خلک ګوراسئ محبت خانه شمس رحمانه تا خالي خلک ګوراس کار ماته راغلی او بس کار موږ ته راایله که شاوخوا د زرګو څوک راتلی غږ کړه څنګه څو شریفه څو نښانې ستا کې په ښکاره نښانې پکښې ته خو شاوخوا ځله ګوره یاره یا الله ته را پیدا کړي یا الله ته په لاس راکړي چوری راکوي خلک ګوره شریف هم ځکه ډېره کلکه شوه که څنګه هو یاره لږ کلکه شویه شریفه اوس یې وار ما ته هم وار راکړه زه کار کوم ته راوخېږه ته خلک ګوره اوس ته خالي خلک ګوره ما ته راکړه خزانه زه درکړم اوس کړی ډېر غټ سوی زیاته زه خالي لږ صفایي ورکړم زیاته به انشاءالله مخله راضي شي څنګه کړپې وکړي بیلچې څه خبر یم یار یو شی کې رالی چې زه یې اوس څوک کوم نو زه دا ښه موقع ده زیاته نږدې دي ښه تاسې مې لاغ کړه داسې نښانې ستا کې شی ښکاره شوې یاره مبارک ته ښکاره کړه ته راکړه شریفه ته ښکاره کړه تېته یاره اوس یې ګرد ورکړم دی نیسي که د خوشحالۍ مړه نیسي ها دوی په خوشحالي کې دي کښېرتل د غمیا څنګه دی نور شی ستا کې نسته یاره کې وي به انشاءالله پیدا ته وګوره ته وګوره موږ د کښته څوک خلک ګورو یا بس ته خلک ګوره شمسه نه ده د خوښ دی ته تر سره ورته کړو چې یو ما ته ته راپاتې شي یاره څه خبرم ښه خو نو څنګه ترکب وسر ته خالي دا ونیسه ما ته رایله کړه دی لګیا ده لګیا ورځه
شول څه خیره دي واش ما خو له دې اوجې غمیان چې پټ کړل ما له خوشحالۍ مړه نیسي لیکن دوی صبر ونه کوي له یوې پیالې سره ولاړو غمیان یې ګډه اله کړو رښتیا سي بې صبره خلک منزل ته نسي رسېدلی